ګرانو مینوالو د آډیو او ویډیو قصو او د ګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل مصطفی مومند ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ پیج هم لایک کړئ مصطفی مومند. سرګلان مې شو خزان د پسرلینو او یو غم تیر مې وي چې بل د پاسه راشي واوي او مخکې غم راته ښکاري معمولي. ګرانو اورېدونکو دکان پته مې راوړی شاعر چارباغ وسان سینټر مین فوجي کالونی روډ میر کالونی چوک دکان نمبر 1 جرمال خان سره به پنډۍ ښار کې ملاوېږي. بله پته ده جناب پارک ته مخامخ پېښور ښار دکان نمبر 7 اسرار خان سره به ملاوېږي شاعر وسان کسټ هاوس کې. سلامت خان ډیګنو فرمایش کړی دی، کاظم علیم فرمایش کوي، عمر خان اکرام خان رسوان نه فرمایش کوي، د کوچي نارینه د دوستان ملک جو درویش فرمایش کړی دی، قاسم هم فرمایش کوي.
خلاص شمد دینه او دریش کې د مزدورۍ نه رالم تنګاوي او روزانه مې وي زما له لاسه جنګ
وطنواله کې راځي رنګ پاټونه ملکانو وکړه تور تور واسکټونه تور واسکټ سره جامې پیدا کړې سپینې خمارانو موش کولې د قام وینې یو اواز کوي د نر او بل د ښځې بې غیرته بیا مورچل ته والی نه ځي بې غیرته نه ترلی نه تربرو چې د زوی غږ د تا وکم که د لرو صبح څنګ در باندې وکاندې د بار خوله کې دوه ژبې لرې لکه د مار په پیسو پسې رنځوره جوړ به نه شي غریبي غونډې که ستا شي موړ به نه شي خړې سترګې بند رنګ مخ رنګ دې خړی دی په پیسو پسې دې سم کړی زړی دی ته چې پټې روپۍ خورې د ټیکهدار نه خبر نه د مظلومانو د ازار نه پردي حق ته ولې چلو نر جوړې نر ښځې یا په قلار څه سر جوړې او چې پردي حق ته ورغی ټیکهدار
کې خبردار ورسره ولې پیروز او بل عصمت چې کبر د اسمان نه اوچت او مشرانو ورته وویل پیروزه نو اوي او ټیکهدار دې په حیا کې پورته بوزه ته خو مشر دا نور خو هلکان دي دا د 1998 ملکان دي تاسو خپل د بهر کړي د صادر نه خیر دی را بشي زرین د پېښور نه د برید به ورسه وکړو معلومات د دپاره منګه مه ګڼه میرات ټیکهدار د سورج نه کوي انکار د زرین پورې به وکړو انتظار بیا به دا سلطان محمد او انځر ګل شي برید به کېږي بیا کوه غر به دې خپل شي او په جواب کې عصمت ویلې په جار نو اوي او په خپل حق کې بندولی نشم کار ټیکهدار په دې سره کړی تاوان دی که دعوې کوي چاته ستاسو ګمان دی ستاسو خوله باندې زبان ستاسو خوله باندې زه کار بندو مسله ټیکهدار سبا سبا راځم په خپله ستاسو لاس دې وي ازاد توره تېره چې په منګه باندې ولکې اسره د عصمت ته داسې وویل شیبر معمولي کار نه به جوړ کړي ځان ته شر څو پیرې وله لاس لاندې کود ځنې غلط کار مه کوه شا د دې نه منې نه عصمت منله سوال او نه زاري ډېر خفه شو دوی نه خلک د انځري انځري والا ویل ورته عصمته سبا راشه بیا به ولګېږي پته معلومېږي وا زمونږ او ستا سباله غلم شاته به دې ولېږم خوشحاله لاپې شاپې دغه وخت کې وشوې ډېرې ضروري خبرې شوې د دې نه هېرې انځري کلي ته وویل میر جمال غلم شاته جوړوي موږ ته جنجال
ګران اورېدونکو کیسټ دویم مخ شروع شو. دکان په دمۍ روی شاید چارباغ وسلان نویک سنټر دکان نمبر 1 مین پولیو کالوني روډ میر کالوني چوک پنډۍ ښار زرماش خان سره به میلاویږي. بله پته دا پېښور ښار فردوس سینما شاته جناب پارک ته مخامخ 7 نمبر دکان کې به اسراف خان او اکبر خان سره میلاویږي. د شیخ او شیخان نه سلامت خان او حبیب نور خان فرمایش کړی دی. کاظم علي الدین فرمایش کوي. عمر خان اکرام خان او د کوچ نور نه دوستان ملکجي درویش فرمایش کړی دی. قاسم د غلم خان فرمایش کړی. محمد جمال مومن او سیما خان سپیشل فرمایش کړی دی. او یا قربان
स्पेशल फरमाइश करेंगे विश्वास ने अमर खान फरमाइश की बाबा शेख खान जरबाचा खान सलामत खान और मीर शेख स्पेशल फरमाइश की अमर खान ने विश्वास ने फरमाइश करे
شا کې غلغدو معلومه وو دا بې خونده د مودو معلومه وو زرین وویل زمارونو عزیزانو چې دای زه درنه شوي عزیزانو کله ټول د غریبۍ غونډۍ نه تنګو اوس راځئ په دې مورچلو کاو جنګو په جواب کې ورته داسې وویل کلي چې زرینه بې نیټې به دې وجلي دې مورچل ته د ورتګ نشته دی لارو د کمر اوبه چټ شورا ګزارو منګ لیکلی د سیلۍ پورې کاغذ دی منګ لیکلی د سیلۍ پورې کاغذ بې ثبوته موږ کولی نشو ډزو چې سلافي اول وکړو ضروري بیا به وروستو جنګ کوو په قلاري برآمد کال ته وکړو دا خبر په موړه باندې جرګه ده مقرر د
من سکړې مرګرتوب په صداقت دې پازله ته به ور وخېجو چت چې ملګری هم دا موړه او ملکانه شي بخ جمال بخ کته تیر په خزینه شي چرګه وشوه چې ورخېجو به سباله بې معلومه به کو خپله پښتونواله دا ګواله یې کړه په دغه بانه بیلو ملکانه کې تیر ساس رحمت خیلو دا خبره یې ښکاره نه کړله چاته رحمت خیل جنګ له روان شو بې مسلاته د رحمت کاله خبره وګاګیره د دې خیر تېخي د دربو شاملي را ماته دا خبره شوې په راپورټ کې رحمت خیلي کېنول په کاپر کوټ کې امریکا چې څه کابل کې جنګېدله داسې ډزه د مورچلو نه کېدله راښکاره یې تماشې ته ټول ګاونډ شو یو ملا پکې زخمي د چمرکن شو په دې کلي کې کولو امامت چناري کلي په شاپ راوچت او دا زخمي ملا کاله ته راولي نو او خدای دې خیر کې مرتل پاتې شو خالق د زرین سره ملګري څو کشان شو د جګړې په نیت مورچل ته ور روان شو حقیقت دی چې د چا وینه توده شي د بالول په شان هوښیار کې وي ساده شي د زرین سوه یازه وختر ګلو ټولو ویلو ورځو په دې مورچلو تش مورچل ته یې ورګوزار کړلو بمونه تماشې ته یې ولاړ وله مینه د مورچل والا خو ناست ورته پټ جنګېدو پکې د یو بل ساګې لټ په موزر که په مشین ولګېدو مورچل مچ کې هم زرین ولګېدو د زرین نرستو دا وشو آواز د مورچل په منځ کې ولګېد یاز او ښه زرینو د دنیا نه شو رسختنو او ځان له زیاده چاته وکړي وصیت स्पेशल फरमाइश अमर खान, शेख बाबा शेख खान, सलामत खान, मशहूर खान, फारूक खान और शेख स्पेशल फरमाइश के लिए मखा जमान मुनसब खान मुमन्निम फरमाइश की